سلامونه دوستانو. د دې درس هدف دوه موضوعات دي. یو دا چې څنګه کولی شو د اډینو سره د یو نه زیات LED وصل کړو، دوه، درې، څلور. په مشخص ډول باندې دلته 3 LEDs وصلو د اډینو سره. او دوهم دا ده چې د کوډ په وسیله باندې دغه وصل شوي LEDs څنګه روښانه وګل کولی شو یو مشخصې مودې په خاطر باندې. پروژې پیلولو نه مخکې تاسو چې کله د سرکټس راشئ، دلته تاسو ته هغه پروژې چې پخوا سرته رسولي هغه تاسو ته ښیي او نومونه یې ورته ورکړي. نو که ستاسې بیا دا نومونه نه خوښېږي، وارم پرې نه راځي، کولی شئ چې سیټینګ باندې کلیک کړئ، پراپرټیز، دې ځای نه بیا کولی شئ چې نوم ورته ورکړئ. زه وایم چې 7th lesson. کولی شئ د ویډیو یا د پروژې په اړه باندې ډسکرپشن ورکړئ، معلومات یې ورکړئ، ټاګز یې کړئ، پرایویسي انتخاب کړئ، یعنې څوک یې کتلی شي څوک یې نشي کتلی، پرایویټ وي، پبلیک وي، یا یې لینک شیر کړئ. په همدې شکل باندې نور معلومات هم تاسو دلته کولی شئ. سیو چینجز باندې کلیک کوئ، نوم یې انتخابولی شئ. په هر صورت باندې پروژه باندې مې کلیک کړو، ټینکردیش. د ټینکر کې د پروژې صفحې ته راغلو. زه غواړم اډینو ته دا ورکړم تر څو په اسانه باندې وکولی شم چې عناصر د اډینو سره او د برید بورډ سره وصل کړم. د اډینو د ښي طرف نه زه LED راخلم، وصلوم یې. 3 دانې LED غواړو چې په دې پروژه کې سرته ورسوو. په دې شکل باندې البته د LEDs ترمنځ باید کافي اندازه فاصله وجود ولري تر څو که کله تاسې غواړئ چې مقاومت وصل کړئ د خپل LED سره د ستونزې سره مخامخ نه شئ. رنګ انتخابوم ورته، شین، زیړ، ترافیکي اشارو غوندې. ترافیکي اشارو نه را په یاد شوله، زه دلته یو بلې نقطې ته هم اشاره کول غواړم چې دا ویډیو د راتلونکي ویډیو دپاره ډېر مهم اساس جوړوي، چون په راتلونکي درس کې په راتلونکي ویډیو کې د ترافیکي اشارو یو پروټوټایپ یا نمونه جوړول غواړو. هغه ترافیکي اشارې چې تاسې په لویو لارو سرکونو په سر باندې ګورئ، زیړ، سور او شین LEDs پکې استفاده شوي. د دې اشارو تر شا کوم منطق پروت دی، کوډ په کوم شکل باندې کار کوي، د هغې هارډویر او د سافټویر، هم یې کوډ لیکو هم یې هارډویر دلته د هغې په وسیله باندې تشریح کوو. په پوره دقت سره دا پروژه تاسې کار کوئ او تکرار یې هم کوئ تر څو په راتلونکي درس کې مشکل ونه لرئ. د هر LED سره خپل مقاومت وصلوم. مقاومت مې راواخیسته، روټیټ، دور ورکوم. د اډینو د منفي قطب سره د LED د منفي قطب سره یې وصلوم. کولی شئ تاسې په دې شکل باندې مثبت قطب سره هم وصل کړئ، مثبت انود، کاتود منفي، اما زه یې د منفي سره وصلوم. مقاومت ولې د LED سره وصلوو؟ تېر درس نه باید ستاسې په یاد وي، د دې په خاطر باندې چې د LED نه زیات جریان تېر نه شي. 220 اوم انتخابوم. مقاومت به اندازه باید نه ډېره زیاته وي تر څو کم جریان تېر نه شي. د کم جریان په تېرېدلو کې LED یا نه روښانه کېږي یا کم روښانه کېږي. اندازه یې باید ډېره ټیټه هم نه وي، ځکه چې اندازه یې ډېره زیاته ټیټه شي په هغې صورت کې زیات جریان تېرېږي. زیات جریان په تېرېدلو سره یا LED سوځي او یا هم دا دی چې د استفادې عمر یې راکمیږي. 220 مې انتخاب کړلو. ایدال یو اندازه ده. کنټرول C، کنټرول V، کاپي پیسټ مې کړو.
ترڅو د بل LED سره وصل کړم بیا کنټرول وی باندې کلیک کوم د سور سره ما هم وصل کړم 220 په یاد ولرئ چې د هر LED د رنګ په تغییر سره د مقاومت اندازه هم تغییر خوري په کوم شکل باندې کولای شو چې دا حساب کو د سور مشخص مقاومت باید څومره وي د زیړ LED مشخص مقاومت باید څومره وي د شنه د دې په خاطر باندې زه علیحده ویډیو لرم که چیرې تاسو غواړئ چې په دې موضوع باندې لا معلومات ولرئ په هغې صورت کې دې ځینه یو سلام په هغه ویډیو باندې چې په هغې کې ما د LEDs او د هغې مقاومتونو په اړوند باندې بحث کړی او د هغې په محاسبې باندې کولی شئ چې تاسې هغې ویډیو ته مراجعه وکړئ بعد له دې نه زه د LED مثبت قطب د اردینو سره وصلوم سور مې د دویم پن سره وصل کړو زیړ د دریم پن سره وصلوم شین د څلورم پن سره وصلوم لاینونه باید منظم وي په شکل باندې د سور ډیجیټل وایر سور انتخابوم د زیړ انتخابوم د شین اوسي ښه دی دوهم قطب منفي قطب خلاص پاتې دی باید دا د څه سره وصل شي منفي قطب باید د منفي سره وصل شي منفي مې د منفي سره وصل کړم د اردینو GND منفي قطب معنا ورکوي د هغې نه باید یو منفي قطب راواخلم د دې سره وصل کړم تر څو دوره برقي دوره مکمله شي منفي قطب په کوم رنګ باندې تور باندې تور انتخابوم ټولو دپاره تور زموږ هارډویر د دې پروژې مکمل شو تمام شو پاتې څه دي پاتې د کوډ لیکنه کوډ ته ځو blocks text continue مخکینی کوډ د کنټرول A په واسطه باندې ټول انتخابوم ډیلیټ باندې کلیک کوم چې زه خپل کوډ غواړم چې ولیکم اوس زه څه غواړم د اردینو نه زه د اردینو نه دا غواړم چې ماته شین LED د یوې ثانیې دپاره روښانه کړي بعد د یوې ثانیې ختمېدلو نه شین LED د ګل شي زیړ LED د روښانه شي بعد د یوې ثانیې نه د زیړ LED ګل شي سور LED د روښانه شي یعنې په نوبت باندې یوې ثانیې دپاره شین LED روښانه کوو زیړ او سور به ګل وي بعد د هغې نه زیړ روښانه کوو شین او سور به ګل وي بعد د هغې نه سور روښانه کوو زیړ او شین به ګل وي پروژې هدف دا دی تاسې په یاد لرئ چې د اردینو کوډ 3 بخشونه لري 3 مهم بخشونه یو یې هغه بخش ته چې په هغې کې موږ غواړو د اردینو سره هغې عناصر معرفي کړو چې هغه د اردینو سره وصل دي اوس د اردینو سره زموږ څه وصل دي 3 دانې LED وصل دي پس اول قدم کې اردینو ته معرفي کوو چې د کوم پینونو سره کوم عناصر وصل دي نوم ورکوو ورته پین مشخص کوو د څه په وسیله باندې د انټ په وسیله باندې انټ LED green G مې ولیکلو مساوي کېږي green LED د څوم پین سره وصل دی څلورم پین سره وصل دی 4 لیکم سیمی کالن ورکوم سیمی کالن هم ورنکو کوډ هم خطا لري اردینو نه رن کوي پس دوم انټ بیا LED کوم زیړ ته څه وایي یلو وای څوم پین سره دی دی دریم پین سره دی سیمی کالن مشخص مې کوم انټ LED red یا R مساوي کېږي د څوم پین سره وصل دی دویم سره وصل دی دوم مې ولیکل سیمی کالن نه لیکئ کوډ خطا لري امکان لري چې رن شي بعد له دې نه void setup څه لیکم د تیرې ویډیو نه باید تاسې په یاد ولرئ که چیرته زه دا پاسنی بخش د اردینو ونه لیکم دا بخش د کوډ ونه لیکم ستونزه نشته دی اما د void setup نه غیر امکان نه لري چې تاسې اردینو کوډ ولیکئ او خپله پروژه ډیزاین کړئ یا سرته ورسوئ او یا کوم هدف چې تقاضا چې تاسې د خپلې پروژې نه لرئ هغه لاسته راوړئ void setup باید په هر صورت د اردینو په کوډ کې وجود ولري void setup خپل
وایس سیټ اپ ستاندرد شکل په دې شکل باندې دی وایس سیټ اپ لیکئ کوچنی قوس یا متوسط قوس او د دې په داخل کې خپل کوډ لیکئ وایس سیټ اپ کې چې کوم کوډ لیکئ همیشه د یو ځل لپاره رن کیږي دا په یاد ولرئ دوهم دا دی چې په وایس سیټ اپ کې تاسو څه مشخص کوئ دا مشخص کوئ چې کوم عناصر LEDs چې دلته کوم دي د انرو سره وصل شوي دا انپوټس دي که آوټپوټ دي انپوټ په دې معنی باندې چې تاسو انرژي لګئ ورته ولټاژ لګئ یا جریان ورته لګئ انپوټ په دې معنی باندې چې تاسو د هغې ځای نه ولټاژ اخلئ LEDs ته موږ ولټاژ لګو جریان لګو په دې خاطر باندې آوټپوټس دي اردینو ته څنګه وایي چې دا پینونه آوټپوټس دي د پین موډ په وسیله باندې پین موډ څه ورته وایي چې څلورم پین چې زما کوم دی چې شین LED سره وصل دی آوټپوټ همیشه په کیپیټل لیټرز باندې لیکئ که په سمال باندې مو لیکلو خطا ده کورس تاسې مشکل لري پروژه کار نه کوي پین موډ شین LED زیډ LED چې د دریم پین سره وصل دی څه شی دی آوټپوټ دی آوټپوټ مو لیکلو سیمی کالن د هرې جملې په آخر کې باید سیمی کالن وي سیمی کالن نشته دی پروژه ستاسې خطا لري پین موډ کې ام باید په کیپیټل لیټر باندې ولیکل شي نور باید ټول سمال لیټرز وي که په سمال باندې مو لیکلو پاتې ام هم په سمال لیټرز باندې ولیکلو کوډ خطا لري نه رن کېږي بس سور LED چې د دویم پین سره وصل دی څه شی دی آوټپوټ دی په دې شکل باندې اردینو ته موږ ویلي چې څو دانې آوټپوټ لرو د کوم پینونو سره وصل دی کولی شي څلور په ځای باندې د دریو په ځای باندې دوه په ځای باندې تاسې د دې نومونه ولیکئ څلورم پین نوم څه دی LED ګرین لیکلی شي دریم نوم څه دی LED یلو هم دلته لیکلی شي لکه LED وای لیکلی شي په دې شکل باندې زه یو تغییر کوم مشکل نشته دی کنټرول C دریم پین چې زیډ LED سره وصل دی کنټرول V مې کې LED مولیکول هیڅ مشکل نشته په دې شکل باندې لیکلی شي د پین نمره هم لیکلی شي دریم بخش دی اردینو د کوډ څه دی void loop نه غیر امکان لري چې تاسې اردینو کوډ ولیکئ په دې خاطر باندې باید void loop موجود وي همیشه شکل هم د اردینو د void سیټ اپ غوندې دی کوچنی قوس متوسط قوس د دې په داخل کې تاسو کوم کوډ لیکئ په دوامدار شکل باندې جریان کوي په ثانیه کې په سلهاو کراتې باندې دوام کوي تکرار کوي دوام یعنی تکرار اردینو څه غواړم زه ورته وایم چې ماته شین LED د یوې ثانیې دپاره روښانه کړه زیډ او سور LED ګل وي څنګه ورته وایم ډیجیټل رایټ په وسیله باندې ډیجیټل رایټ کوم LED ګرین LED څوم پین سره وصل دی څلورم سره څلور څه ورته وایم های په دې معنی باندې چې هغې ته ولټاژ تاسې لیکئ انرژي لیکئ روښانه وي باید ډیجیټل رایټ بیا لیکم پاردون د دریم پین سره چې کوم LED وصل دی څنګه باید وي لو باید وي په هغې باندې نه په هغې باندې برقي انرژي کته کړي باید تر څو ګل واوسي په همدې شکل باندې ډیجیټل رایټ بیا لیکم د کوم LED دپاره د سور LED دپاره چې د دوو سره وصل دی باید څنګه وي باید لو وي څو ګل واوسي په دې شکل باندې موږ اردینو ته وویلې چې شین LED دی روښانه وي زیډ او سور LED دی ګل وي اما د څومره وخت لپاره باید دا دوام وکړي د یوې ثانیې دپاره ډیلې په وسیله باندې تاسې کولی شئ چې وخت مشخص کړئ زر هم چې ولیکل د یوې ثانیې منور کړئ ځکه ډیلې په داخل کې چې تاسو کوم عدد لیکئ هغه ملي ثانیې دي ثانیې نه دي پس زر ملي ثانیې یوه ثانیه کېږي ځکه مې زر ولیکل اوس دا کوډ کاپي کوم کنټرول C کنټرول V دا ځل مې د زیډ دپاره دا کوډ پیسټ کړو بیا پیسټ کوم د سور LED دپاره په دې شکل باندې کوچون دا کوډ دوامداره مونږ لیکلی هم شو خو وخت زیات نیسي د هغې په خاطر باندې کاپي پیسټ کړو دویم ځل دپاره زه څه وایم چې ما ته شین LED ګل لو لیکم په کیپیټل لیټرز باندې په غټو تورو باندې که په وړو تورو باندې ولیکئ کوډ نه رن کېږي ما ته زیډ LED باید څنګه کړي روښانه کړي زیډ LED روښانه کوو په خاطر باندې باید زه های ولیکم های
سور LED باید ګل وي لو مې ولیکلو پس دا کار باید څومره دوام وکړي 1000 ثانیې باید دوام وکړي 1000 ملي ثانیې باید دوام وکړي یعنې 1 ثانیه سمه ده بعد د هغې نه زه غواړم چې ماته شین LED ګل وي زیړ LED چې دریم پن سره وصل هغه هم ګل وي اما سور LED روښانه کولو دپاره زه های لیکم په دې شکل باندې شین LED ګل زیړ LED ګل سور LED په دې دریم ځل دپاره روښانه دی نو په دې شکل باندې موږ ورته ویلي چې د 1 ثانیې دپاره شین 1 ثانیې دپاره زیړ 1 ثانیې دپاره سور بعد د هغې نه دا نور کوډونه ټول د یو ځل دپاره رن کېږي فقط وایډ لوپ چې دی تکرارېږي په دې خاطر باندې چې کله سور LED د 1 ثانیې دپاره روښانه شو بعد هغې نه دوامداره د سر نه راځي شروع کېږي اوس نو خپل کوډ رن کوو که چېرته په کوډ لیکنه کې خطا نه وه مونږ خپل مطلوب غوښتونکې نتیجه لاسته راوړو یو ځل یې رن کړو ګورو څنګه کېږي وینئ تاسې 1 ثانیې دپاره شین LED رن کېږي 2 ثانیې دپاره زیړ 1 ثانیې دپاره سور دې ځینه زه یو څه تاسو ډیجیټل رایټ کې فرض کړئ زه W کوشنه W سمال لیټرز باندې ولیکم په ټولو ډیجیټل رایټس کې که یو دانه هم په سمال لیټرز باندې رن کړم وګورئ چې کار کوي نه وینئ خطا یې ورکړله وایي چې دا خطا دی دوباره کیپیټل کوم رن کوم یعنې غټ توري باندې لیکم رن شو زه سیمی کالن ورکوم رن کوم خطا ورکوي باید د سیمی کالن وي سیمی کالن مې ورکړو رن مې کړو مشکل نشته دی په هر صورت باندې دا درس تر همدې ځایه پورې و د دې وکړي چې په درس باندې پوه شوي وئ ستونزه ولرئ سوال ولرئ پوښتنه ولرئ په هر وخت کې کولی شئ د فیسبوک د لارې نه د چینل د لارې نه کولی شئ چې تاسې خپلې پوښتنې وکړئ فعلا هم په خدای باندې سپارم ښه ورځ درته غواړم